بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، سلامونه مې قبول کړئ. بیا هم زه عثمان غني ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نن به په دې موضوع باندې لږ خبرې وکړو چې هر دکاندار او هر تجار او هر سوداګر چې غواړي کاروبار شروع کړي، که حتی په ډېره کوچنۍ سطح هم وي، یعنې یو ګاډۍ خرڅونکی چې په ګاډۍ کې یا په لیړۍ کې کوم څه خرڅوي، دوی باید هم له دې معلومات ولري چې دا د اکاونټینګ یا د اقتصاد له نظره د حساباتي معاملو تر ټولو بنیادي اصول دي. په سوداګرۍ او تجارت کې بنیادي اصول کوم دي چې په انګلیسي کې ورته کلیر وایي. کلیر حروف د هر بخش څخه یو حرف راخیستل شوی دی او کلیر جمله یا ورډ ځینې جوړ شوی دی، لغات ځینې جوړ شوی دی. د مثال په ډول په کلیر کې کاپیټال یا سرمایه هغه څه دي چې هر دکاندار، هر مغازه خلاصونکی، هر سوداګر باید د خپلې سرمایې څخه خبر ولري او هره ورځ او هره میاشت باید له هغې څخه نظارت وکړي. کاپیټال هغه سرمایه ده چې موږ یې لومړی ځل لپاره کاروبار ورباندې شروع کوو. دوهم، لایبلیټي یا پورونه. هر دکاندار او هر مغازه خلاصونکی او هر شرکت لرونکی باید له خپلو پورونو دقیق حساب ولري، که څه هم له 1000 افغانیو څخه شروع او تر لکونو افغانیو پورې. متاسفانه چې زموږ دکانداران، زموږ تجاران، زموږ خصوصا د شرکتو والا په کوچنیو پورونو بیخي سر نه خلاصوي. خو اکثره وخت د دوی د ډوالیتوب یو سبب دا هم شوی چې دوی له خپلو پورونو څخه نه خبره وي. حتی ځینې منشیان مخکې په کار کې منشي، خو د کلونو په تېرېدو، د 2-3 کاله په تېرېدو وروسته په کاروبار کې شریک شي. معلومه خبره ده چې منشي هغه حساب چې باید ځینې وشي خپلو مالکینو ته نه ورکوي. په دې کې باید ډېر دقت وشي د خپلو پورونو په اړه. لومړی خو دا هم باید په دقت ډول وازمول شي چې پورونه مو هېڅ وخت باید تر شتمنۍ اضافه نه شي، یا پورونه مو هېڅ وخت تر کاپیټال اضافه نه شي، تر څو بیا د هغوی د ادا کولو توان ولري. چې په دې کې موږ ځینې نسبتونه لرو، مثلا ROE په نامه ځینې نسبتونه دي، ROA په نامه ځینې نسبتونه دي. دا چې موضوع لري ولاړه نه شي، غواړم چې یوازې دومره په بحث کې یادونه وکړم چې هر دکاندار باید له خپلو پورونو څخه معلومات ولري او هر وخت یې یاداشت واخلي، هره جمعه یې وګوري، هره هفته یې وګوري، هره میاشت یې وګوري چې زما پورونه په چا باندې پاته دي. غوره خو دا ده چې په کمپیوټر کې ورسول شي. له پورونو ورهاخوا یو بل دکاندار غواړي چې دکاندار باید په بل څه معلومات ولري، هغه په ایسټ باندې یا په شتمنۍ باندې. دکاندار باید په خپله شتمنۍ باندې پوره معلومات ولري چې زه څومره ماشینري لرم، یا څومره هغه څه لرم چې هغه څومره اجناس لرم، څومره له ما سره په ګودام کې پراته دي. دا هغه څه دي چې دکاندار باید د دغه معلومات څخه په اظهارنامو کې د دولت لپاره چې اظهارنامې کله ډکوي، خصوصا د مستوفیت لپاره، د مالیې وزارت لپاره باید دوی په هغو کې دا درج کړي، تر څو بیا د بررسي لخوا دوی ونیول شي، په قانون کې هم بیا دوی مجرم راتلای شي. مهمه دا ده چې هر دکاندار، هر مغازه خلاصونکی او هر مارکیټ لرونکی باید له خپلو شتمنیو څخه، هغه که فزیکي دی، د مثال په ډول کور دی، د مثال په ډول ماشینري ده، د مثال په ډول موټر دی، د مثال په ډول سامان آلات دی، ټول له دغه څخه باید معلومات ولري او نغدې پیسې هم په شتمنۍ کې راځي. دوهم دا چې اکسپینز، مصارف باید ډېر کنټرول کړي. حتی د کوچنیو مصارفو دپاره چې دوی د دفتر دپاره یا د دکان دپاره بوره چای او پلمېټ د مشتریانو یا د خپلو ملګرو دپاره دوی هغه دکان کې ږدي او هغه مصرفیږي، هغه باید دوی نوټ کړي تر څو د دوی د دکان ټوله ګټه معلومه وي. کله چې هر مصرف ولیکل شي او هر مصرف مقایسه کړل شي، نو بیا انسان ته معلومیږي چې زه د ورځې څومره مصارف لرم او څومره عواید لرم. خو فکر نه کوم چې تر اوسه د یوه دکاندار هم دا له ځان سره نوټ کړي. مهمه دا ده هغه شرکتونه چې کامیابیږي او هغه شرکتونه چې لوی په نړۍ کې شرکتونه دي، ایپل کمپنۍ، دغسې سامسنګ کمپنۍ، دغسې ایبی کمپنۍ ده، دغسې راځو غټ لوی شرکتونه ته، علی بابا ده، دغسې نور هغه شرکتونه دي چې هغه په انټرنیټي ډول خدمات وړاندې کوي. یا هم موږ دلته د نوکیا کمپنۍ مثال ورکولی شو چې دا هغه په لوړه سطحه شرکتونه دي چې دوی د کوچني مصارفو پیټ کې چې ورته وایي ځانګړی کتاب لري او کوچني مصارف په هغه کې رسوي، یعنې دوی بې غوره نه دي.
کله چې مصارف هم یو دکاندار ورڅخه معلومات ولري، بل ریونیو عواید له عوایدو څخه باید معلومات ولري. آیا څومره عواید اوس لرم، آیا په راتلونکي څومره عواید لرم، آیا زما پورونه خو به زما له عوایدو څخه نه ډېرېږي، آیا کوم عواید چې زه ترلاسه کوم دا په آینده کال کې چې ما دوی ته پورونه ورکړي او د پورونو څخه ماته لاسته راځي په آینده کال کې خو دغه د پیسې ارزښت نه کمیږي. د مثال په ډول ځینو دکانداران دومره بېغوري کوي چې اوس فعلا پور په کالداره ورکړي او کالدار دوی ته تقریبا که داسې وسپاس کړو چې 1,00,000 کالدار دوی په 15,000 افغانۍ دوی ته تمامېږي، خو کال وروسته د پیسې ارزښت کمیږي، 1,00,000 کالدار دوی په 50,000 افغانۍ تمامېږي. کال د واده هم کړی د کال وروسته یو کس خپل ګراهک 1,00,000 کالدار ورکوي، د دې سربیره چې ګټه ولري 1,00,000 افغانۍ دوی په خپل 1,00,000 روپیو کې تاوان لري. ځینې دغسې نور تاوانونه دي چې دکانداران باید ورسره ډېر دقیق اوسي. دا هغه څه دي چې د ریونیو یا د عاید په برخه کې باید موږ تاسو دقیقه څېړنه وکړو. د کمپنۍ یا د شرکت یا د دکاندارۍ په سرمایه باید خبر وو، د هغوی په پورونو باید خبر یو او همدارنګه د خپلو پورونو سربیره باید په خپله شتمني باندې خبر وو، د خپلې شتمنۍ سربیره باید په خپلو مصارفو باندې خبر یو او د خپلو مصارفو ترڅنګ باید په خپلو عوایدو باندې خبر وو. له توجه څخه مننه کوم چې زما یو کوچنی ویډیو مو